بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیره ورځ موږ د مایکروسافت ورډ پروګرام د ریفرنس ټایپ مکمل خلاص کړی و. نن به په ریویو باندې خبرې وکړو. په ریویو کې لومړی چې دی پروفینګ دی. پروفینګ په واسطه موږ تاسې کولی شو چې خپل د لیکنې یا د ټیکسټ سپیلنګ چیک کو او ګرامر یې چیک کو، او همدا ډول که د یو لغات په معنا باندې پوه نه شو هغه ځان ته ترجمه کو. په یو ډاکومنټ کې څومره ورډس موږ لیکلي د هغې د شمیر معلومات ترلاسه کو. ګورئ، زه دلته لیکم چې فرض که زه دلته یو ورډ لیکم یا یو پاراګراف به ولیکم. ګورئ، دغه پاراګراف ما ولیکه. په دې پاراګراف کې ویډیو ته زه ډبل ای ورکوم چې دا سپیلنګ یې غلط شي. کله چې سپیلنګ موږ تاسې غلط لیکو نو لاندې ورته یو سور خط کش کیږي. د دې څخه مقصد دا ده چې ستاسې دغلته دا سپیلنګ غلط ده، ستاسې سپیلنګ دلته اشتباه شوی ده. نو همدا ډول د ای په ځای چې دی زه ورته ان لیکم، لکه په ګرامري لحاظ هم دا غلطومه. کله چې دغه غلطیانې ما وکړلې، زه راځم همدغه ځای سلیکټ کوم. له همدغې ځای څخه به زه دا سلیکشن واخلم. وروسته به راشم سپیلنګ ان ګرامر چیک، دې باندې به کلیک کړم. ګورئ، دلته ماته وایي چې دا ویډیو تا دغسې لیکلی دی او دا ویډیو داسې باید ولیکل شي یا داسې باید ولیکل شي. خو زه وایم چې داسې کار وکړه، اول خو یوازې راته همدغه ویډیو سپیل جوړ کړه. دې باندې سلیکټ کوم، سپیلنګ او ګرامر ته راځم او دلته بیا هم هماغه خبره کوي ماته چې ستا دغه ویډیو چې لیکلی دغه ویډیو تا غلط لیکلی دی، سپیل یې باید صحیح کې. نو زه کولی شم چې د رایټ کلیک وکړم، له دې ځایه هم د ویډیو سپیل جوړ کړم. زه به دغه ویډیو په ځای دغه ډبل او به ورته ورکړم. کله مې چې ډبل او ورکړه، دلته به راشم رایټ کلیک به پرې وکړم. ګورئ، ویډیو داسې لیکل کېږي چې کلیک پې وکړم نو دا سپیل راته جوړ کړي. خو که چېرته سپیلنګ او ګرامر ته راشم، دلته ماته وایي چې دا ویډیو تا داسې لیکلی، لاندې سور خط ورکړی وایي دا غلط ده. سجیسشنز، پیشنهاد تاته چې شی دی، ویډیو په دې رقم لیکل کېږي. زه ورته وایم صحیح ده، جوړ یې کړه. کلیک پې کوم. ګورئ، دلته د ویډیو سپیلنګ یې ماته جوړ کړه. ګورئ، بل سجیشن دلته یو خط کس شوی دی انډرلاین. د دې څخه هدف دا دی چې په ګرامري لحاظ هم دلته ستونزه ده. دلته هم ښکاره کوي چې دغه ځای کې هم ستونزه ده. سجیسشن چې شی دی، وایي دلته د ان په ځای ای ولیکه. نو دا به کلیک کړم ای. ګورئ، سپیلنګ ان ګرامر چیک از کمپلیټ. اوکې به یې کړم. د دغه ویډیو سپیلنګ راته جوړ کړ. دلته دغه آرټیکل چې ای ما ان کړی او ان یې بېرته راته ای کړ. نو په دې طریقه موږ تاسې کولی شو چې خپل سپیل او ګرامر د دې کمانډ په واسطه چیک کړو. ګورئ، زه نایس لیکم. فرض که زه لیکم نایس، خو په دې رقم غلطې لیکم. نو کله چې زه دا سلیکټ کړم او سپیلنګ او ګرامر ته راشم، ما ته وایي چې دا نایس تا دغسې لیکلی. ولې زموږ پیشنهاد درته دا دی چې دا نایس یا داسې ولیکه یا داسې یا داسې، یعنې دغه ورډس په انګلیسي کې شته او دا تا چې لیکلی دا نشته. خو نایس خو همدغه اول سجیسشن صحیح دی، اول پیشنهاد یې صحیح دی. نو همدې باندې لیفټ کلیک کوم او یس کوم. ګورئ، سپیلنګ ان ګرامر چیک از کمپلیټ. او اوس یې راته وښوده چې نایس په دې رقم لیکل کېږي. بل هم دلته د ټیزارس خبره ده. ټیزارس څخه هدف ګورئ چې دی. دلته دغه لیکلو دغه ډاکومنټ کې په دغه ورډ زه پوه نه شم پاورفول څه معنا ورکوي. زه دا پاورفول سلیکشن اخلم او له دې څخه وروسته ټیزارس باندې کلیک کوم. د پاورفول مکمل معناوي ماته راکوي دلته چې پاورفول په دغه معنا ده. یا فرض کې یو بل لغت زه دلته انتخابوم او ورته دا ډاکومنټ څه معنا ده، زه په معنا پوه نه شم. ټیزارس ته راځم. ګورئ، ډاکومنټ وایي ټیکسټ، فایل، آرټیکل، دې ته وایي ډاکومنټس ویل کېږي. نو د دې په واسطه موږ تاسې کولی شو چې د یو ورډ چې موږ تاسې معنا باندې پوه نه شو نو موږ ته معنا کوي. بله خبره هم دلته د ورډ کاونټ ده. ګورئ، ورډ کاونټ څه کوي. کله چې زه ورډ کاونټ باندې کلیک کړم، ما ته وایي چې ستا دغه ډاکومنټ یو پیج ده.
ورډز 48 لغاتونه لري. ورډز خو دې ته وایي لکه ویډیو ورډ ده، provides بل ورډ ده، powerful بل ده، او VIDEO لکه د یو حروف ته کرکټر ویل کیږي. کرکټرز نو سپیس یو سل نه وي، او کرکټرز یعنی حروفونه ویت سپیس 246. پاراګراف لکه ټول مکمل ټول معلومات تاسو ته درکوي. خو دلته یو چک هم دی، include text boxes footnote in endnotes. د دې څخه هدف څه دی؟ زه به دا کلوز کړم او بیا به راشم انزرټ ته، او د انزرټ څخه وروسته به زه یو ټکسټ باکس واخلم. دغه ټکسټ باکس ما واخیسته او په دې ټکسټ باکس کې زه غواړم چې یو پاراګراف هم ولیکم. دا یو پاراګراف شو. کله چې زه اوس ریویو ته راځم او ورډ کاونټ ته راځم، دا چک زه آف کوم. چې کله مې آف کړ دغه ټکسټ باکس څخه د باندې دا کوم ورډ چې دي هماغه 48 لغاتونه ماته ښیي او 109 کرکټر او دا ټول ماته ښیي. خو که چېرته چک ورته آن کړم د دغه ټکسټ باکس په منځ کې چې څومره لیکل شوي دا هم راته حسابوي. ګورې اوس دلته ورډ چې دی 48 دی، که دا چک زه ورته آن کړم اوس 95 ورډز شو. همدا ډول کرکټرز with no space 393 شو. کرکټرز with space 480 شو. لکه دیم پکې حساب کړه. که تاسو غواړئ چې تاسو ته ټکسټ باکس حساب درکړي، فوټ نوټ او ان نوټس ټول حساب درکړي، نو دا چک به ورته آن ساتئ. نو دا هم موږ سره د ورډ کاونټ خبره وه. بله خبره هم ګوري دلته read aloud دی. د دې څخه هدف څه دی؟ ګوري یو پاراګراف تاسو ورته سلیکټ کړئ یا انتخاب کړئ، هلته ودرېږئ او read loud ورته ووایئ. Video provides a powerful way to help you prove your point. When you click online video, you can paste in the نو دا تاسو ته یو ټکس یا یو ډاکومنټ چې دی ریډ کوي په جګه وازې تاسو ته لولي. چک اکسیسیبیلیټي دا د انټرنیټ پورې مربوط ده. انشاءالله په انټرنیټ کې به په دې باندې بحث وکړو. ټرانسلیټ او لنګویج باندې به یو اپشن مهم دی پکې، هغه ووایو ټرانسلیټ هم د انټرنیټ سره کار کوي. اوس موږ سره انټرنیټ نشته. ټرانسلیټ کې موږ تاسو دوه کاره کولی شو. ټرانسلیټ سلیکشن هدف دا دی چې فرض کړه دغه سلیکشن اخلم ورته دا ماته ټرانسلیټ کړه. ټرانسلیټ ته راځم او ټرانسلیټ سلیکشن ورته انتخابوم. که انټرنیټ ما سره وي دلته ماته ټرانسلیشن وباسي. خو دا داسې ډېر دقیق ټرانسلیشن هم تاسو ته نه وباسي چې تاسو پرې ښه اچئ، یعنې ډېر ګډوډي پکې ډېر زیات دي. نور اپلیکیشن یې ټرانسلیشن دپاره شته چې ډېر ښه کار کوي. ولې دا هم یو اپشن دی، یو څه ستاسو ستونزه حلوي. دومره خبره په ټرانسلیټ کې چې دی ټرانسلیټ ډاکومنټ دی. نو په دې په واسطه تاسو کولی شئ چې مکمل یو ډاکومنټ ټرانسلیټ کړئ. تاسو به ډاکومنټ ورته ټول سلیکټ کړئ، انتخاب به کړئ ورته، بیا به ټرانسلیټ کړئ. بله خبره دلته لنګویج کې ده. ګورئ لنګویج کې موږ تاسو یو ډېر مهم اپشن دلته لرو. سیټ پروفینګ لنګویج باندې کلیک کوو. ډو ناٹ چیک سپیلنګ اور ګرامر. که دا چک دی ورته آن کوو، سیټ ایز ا ډیفالټ دی که، نو بیا تا د سپیلنګ او ګرامر نه چیک کوي. که هر څومره غلط سپیل ته ولیکي یا غلط ګرامر استعمال کوي، نو تاسو ته نه چک کوي، په هماغه خپل حال یې پرېږدي. نو دا چک به تاسو همیشه آف ساتئ او سیټ ایز ا ډیفالټ به ورته وهئ، یس کوئ به او بیا به اوکې کوئ. لکه سپیلنګ او ګرامر چې چک شي ښه خبره ده. زیاتره وخت موږ نه اشتباهات کېږي هم په سپیل کې هم په ګرامر کې. نو دا موږ سره لوی مرسته کوي چې سپیل او ګرامر موږ ته چکوي او موږ ته سموي. نو د نن دپاره همدغومره درس بس. د سبا انشاءالله په کمنټس باندې خبرې کوو.